د بلخ ولایت په چاهي ولسوالۍ کې 11 تنه حافظان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له دارالعلوم او دارالحفاظ مدرسې څخه فارغ او د فضیلت پګړۍ ورته په سر شوې. په دې مراسمو کې چې د بلخ ولایت مقام مرستیال هم ګډون کړی و، په خپلو خبرو کې پر وحدت او یووالي ټینګار وکړ. اتفاق و وحدت و هماهنگی و اخوات و باید در بین خودمون داشته باشیم، خود من داشته باشیم. همین مدارس و خود دارالحفاظای خود ترقی بدیم، مساجدهای خود ترقی بدیم، خوب عالما را علما را طالب علم را بیاریم، در مدرسه ها متواجد باشیم، خرج مصارف مدرسه را بدیم. همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مدرسې مسؤل وویل چې دا لومړی دوره ده چې له یادې مدرسې څخه 12 تنه حافظان فارغ او د فضیلت پګړۍ ورته په سر کیږي. 11 تن از حافظان قرآن کریم است، اولین دور فراغتشان هستند. از مدرسه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قریه خاله بچگان ولایت بلخ ولسوالۍ چاهي است. د یادونې وړ ده چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مدرسه د بلخ ولایت په چاهي ولسوالۍ کې یو له مهمو دیني مرکزونو څخه شمیرل کیږي چې اوس مهال هم په لسګونه ځوانان په زده کړو کې بوخت دي.